السلام علیکم څنګه یاست ښه جوړ یاست کړه یاست په خیر یاست ښه خو بیا جوړ یاست وخت منظم ځای کوم ځای دی چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې وکړو او سبجیکټ چې دی دا درې پارټه کې رسیده او دا چې دی دا درې سره پارټه به ګوري بیا دې په دې سبجیکټ سره خلاصېږي که نه خلاصېږي که نه دا اوس پارټ 1 دی بیا پارټ 2 راځي پارټ 2 به هم ګوري پارټ 3 به هم ګوري بیا چې په دې مکمل په دې سبجیکټ سره خلاصېږي رسیده او دا سبجیکټ چې دی دا زه تاته په یو ښه خلاصه مابینځ کې زه ښیم خو لیکن دا چې اوس په ډیټیل باندې روانېږم سیده نو موږ سبجیکټ چې راخیستی دی هغه اډلین ګلینډ مو راخیستی دي اډلین ګلینډ و اډلین غدود ته وایي ښه نو دا غدود چیرې دی دا پریزنټ آن ټاپ کډني د پښتورګو پر سر کې شتون لري یعنی د پښتورګو پر سر باندې پروت دی دا د پښتورګو وینې د پښتورګو پر سر باندې دا ګلینډ پروت دی سیده نو چې دا ګلینډ ته د دننه څه وګورئ سټرکچر وایز چې وګورئ یعنی د دننه کوم ترتیب باندې چې وګورئ نو دی په دوو پورشن باندې تقسیم شوی دی یعنی پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی یو دی اډرنالین کورټکس دی ته وایي یو ورته وایي اډرنالین میډولا دی ته وایي نو اډرنالین کورټکس چې دی هغه دوه هارمون ریلیزي اور اډرنال میډولا چې ده هغه هم دوه هارمون ریلیزي اډرنال کورټکس هارمون چې دی هغه میډولو کورټیکوایډز هارمونز دی یو او یو دی ګلایکوکورټیکوایډز په نامه باندې دی او دا بل چې دی میډولا اډرنال میډولا چې دی دا چې دی اپینفرین دی نر اپینفرین دی سیده دوه هارمون دا ریلیزي سیده د میډولا چې دی دا د بل شي په لاره باندې دی ته وایي کېږي کیټاکولو مینس په نامه باندې یو سینتسیس کوي دغه دوه هارمون بیا جوړېږي سیده نو راځئ چې مخته ځي اوس په دې باندې په سم طریقه باندې سر خلاص کوم موږ په جسم کې سټرس پیدا کېږي نو سټرس چې دی دا دوه هارمون هم جوړي یا دغه کې نو سټیمولیټر هم دې ته وایي کېږي یا دغه هم کېږي سټرس و چې ته وایي سټرس مطلب دا دی چې پر موږ باندې یو فشار راځي پر موږ باندې یو جنجال یو جنګ یو خشکه یو طبیعت خراب یو دا دې ته وایي کېږي سټرس وایي کېږي نو دې ته چې کله یا فشار پر موږ باندې راشي نو دا دوه هارمون ریلیز کېږي هغه لکه څنګه فشار یو دا رقم فشار وي چې موږ شارټ ټرم باندې یو دا رقم فشار چې هغه لونګ ټرم وي شارټ ټرم فشار به اول درته وایم په دې باندې سر د خلاص کړم بیا به لونګ ټرم فشار باندې سر د خلاص کړم نو شارټ ټرم فشار چې دی شارټ ټرم کوم فشار چې دی د دې مطلب دا دی اوس ګوره ته یو ځای یو دم جنګ راځي ته یو چا سره جنګ کوي یو دم جنګ د باندې راځي فشار د باندې راځي ورور په جسم کې د یو انرژي پیدا شول ته جنګ کوي یا یو سپی په تا پسې ځغلي ته یو ځای سپی ووینې هغه سپي سره ته یو دم ځغلې دې ته وایي کېږي شارټ ټرم سټرس یعنی یو دم فشار باندې راتل یو دم یو غم راتل یو دم یو جنجال راتل یو دم یو جسم ته حرکت ورکول هغه ته شارټ ټرم دغه سټرس وایي کېږي او دې ته یو بله جمله استعمالیږي فایټ اور فلایټ نو دا حالات چې دي دې ته شارټ ټرم سټرس وایي کېږي نو شارټ ټرم سټرس څنګه پیدا کېږي دا زموږ جسم چې دی کوم هایپوتالامس چې دی دا یې محسوسه کړي چې هره اوس چې دی دا شارټ ټرم یعنې لږ وخت والا فشار دی نو دی محسوسه کړي نو دی چې محسوسه کړي دی ډایرکټ هایپوتالامس چې دی ډایرکټ نیورون واسطې سپاینل کارډ ته سپاینل کارډ ته چې نیورون واسطې نو دا سپاینل کارډ بیا مخ ته دا نیورون په ذریعه باندې نیورون ټرانسمیټر ورته وایي نو د دې په ذریعه چې اډرنالین میډولا ته ځي اډرنالین میډولا ته چې رالی دی دلته چې هم کې سکریټډ اپینفرین او نر اپینفرین باندې دغه کې تولیدي دا دوه هارمونه دی تولیدي یعنی دا دوه هارمونه په داسې حالات کې تولید شي نو کله چې ستا جسم یو جنګ کې یا ځغلی د یو شي یو سپی ځغلي ته ځغلی نو دغه ټایم دا انرژي موږ ته دا طریقه باندې دی داسې نرف څخه هایپوتالامس چې دی نیورون واسطه یو دم سپاینل کارډ څخه بیا نیورون ځغلي دغه ته میډولا ته اډرنال میډولا نه ده نو دی بیا اپینفرین و نر اپینفرین هارمون ریلیز کوي نو د دې هارمون بیا دغه چشتي فنکشن چشتي د دې فنکشن دا د سیستم یعنی کاري چشتي بیا فعالیت د سیستم وایي کېدل چې دی کله تولید شي دا دوه هارمون نو د انکریز کې اماونټ آف کیمیکل فور امیډیټ یوز یعنی زموږ په جسم کې کم کیمیکل چې دی یعنی کم کیمیاوي مواد چې دی کم انرژي چې ده هغه دی زیات تولید کړي دا د اوس حالات دپاره چې دی دا کوم حالات چې روان دي د دې دپاره زیات تولید کړي چې دا استعمال شي کار وځي دا جسم
تیز روان شي دا کیمیکل زیات ووځي. بل د سیستم کې ګلایکوجن بریک ډاون کې په ګلوکوز باندې یعنی کم ګلایکوجن چې زموږ په جسم کې پروت وي هغه دی مات کې په ګلوکوز باندې چې د جسم ته نور انرژي ورسي. د بل سیستم کې انکریز میتابولیک ریټ یعنی کم زموږ د جسم کیمیکل ریاکشن چې وي هغه کم میتابولیک ریاکشن چې هغه سره زیات کړي. نو بل د سیستم کې د هارمون بل فنکشن د سیستم په کې چینج ان بلډ فلو ریټرنز یعنی د وینې کم فلو یې کم روان وي کم تګ چې هغه ور بدل کړي هغه زیات کړي بدل یې کړي. یعنی اوس ګورئ اوس زموږ جسم کوم په نارمل حالت چې کوم وینه روانه کړي هغه ارګن اعضاو ته روانه کړي نو هغه بدل شي بیا نو هغه بیا سیستم کې ډېر چې دی مور بلډز ان سکلیټن مسلز ته رواني یعنی هغه سیستم کې مسلز و اډو ته ډېره وینه روان شي چې دا انرژي و سخت شي سره په ځغاسته او په جنګ په بل شي کې یا په دغه هم کې د په کار ورشي. او بل دلته په دې حالت کې بیا څه شامل شي لیز ان ډایجسټیو دلته د هضمي سیستم کمزوری شي. نو هضمي سیستم لازمن دی چې ته اوس غلی ته په ځغاسته کې خو به نو ته خوراک نه کوې او په د سپی چې ته پسې ځغلې نو ته خو به خوراک نه کوې نو هغه ټایم د ډایجسټیو سیستم کمزوری شي. بل چیز کمزوری شي ایکسکریټي سیستم هم کمزوری شي یعنی بولې کمې وځي بولی نه ضرورت نه چې دونه وځي یعنی هغه سیستم کمزوري کې دوی ولې دلته خو ضرورت هم نشته نو چې ته په جنګ کې بولي کوې نو هغه خو ضرورت هم نه وي هغه شی ته. نو بل د سیستم کې ډایلیشنز او کې برونکایلز یعنی د سیستم کې کم زموږ په جسم کې شږې چې دی د هغو پایپونه ډایلوټ کړي سره یې لایې کړي سره خلاص یې کړي چې دلته اکسیجن ډېر واخلي ساه ډېره واخلي نه موږ چې ډېر ستړي سو ساه اخلو نو هغه د خلاص کړي چې دلته ساه ډېره واخلي څه دی انکریز هارډ ریټ کې یعنی د زموږ کوم د زړه غورځېدل چې دا زیات کړي پایپونه سره خلاص کړي چې دی هلته وینه پمپ کړي ژر ژر دا جسم ته ورسوي ښه ده. بل د سیستم کې انګریز بریتینګ ریټ یا زموږ د سالنډي یا زموږ ساه چې ده دا ډېر تیز کړي یعنی دی سیستم کې دا زموږ ساه چې ده دا نوره تیزه کړي یعنی نوره زیاته کشي ښه ده. نو بعض اوقات چې دی دا اپینفرین او نر اپینفرین چې دی دا په مریضانو ته هم ورکوي ځینې مریضانو ته هم ورکوي نه هغه لکه چې داسې وي استما مریض وي ساه نشي اخیستلی ولې هلته ډېر میوکس ډېر ګړوب چې دی هغه ډېر جوړ شي په دا شږه کې نو دا اپینفرین ورکړي چې هلته دا سره خلاص یا ډایلوشنز وکړي هلته سمه ساه اخلي. او کله کله هغه مریض چې هم ورکوي چې د زړه مسله وي یعنی د زړه رګونه باندې یا ویسو ډایلوټر چې ورته وایي نو هغه مریض ته یې ورکوي چې دا رګونه یې علاج شي. نو دا د اپینفرین او نر اپینفرین فنکشن و څه ده. نو داسې حالات کې دا موږ ته شارټ ټرم یعنی کوم چې دم ګړی یو مسله وي یو غم یو جنګ یو خوشحالي یا ویره هغه دپاره موږ ته په کار راځي څه ده. یعنی دا سټرس بیا دلته موږ ته دا شی اسټیمولیټوي څه ده. اوس ګورو لانګ ټرم یعنی چې کم زیات وخت باندې موږ ته غم یعنی یو کاروبار خراب شوی یو چا ناجایز در سره کړي یو چا پیسې در څخه اخیستې یو چا دماغ دې خراب وي په دې ته لانګ ټرم سټرس وایي یعنی ډېر وخت څخه فشار باندې وایي نو هغه سیستم کې هغه کوم د زموږ هایپوتالامس محسوسه کړي چې دا د زیات وخت څخه دی یا د زیات وخت روان دی. نو هایپوتالامس بیا سیستم کې سیګنل واچي پیچوټري ګلینډ ته پیچوټري ګلینډ ته چې د پیچوټري ګلینډ ته کوم سیګنل واچي هغه بیا سیستم کې یو قسم هارمون ریلیز کړي د ACTH په نامه باندې او په دې ACTH باندې ما ویډیو جوړه کړې هغه کتای شئ څه ده. نو د کوم ACTH هارمون چې تولید کړي هغه بیا ځي رګو ته یعنی د کوم د وینې رګونه چې دي هغو ته ځي نو هغه بیا سیستم کې بیا اډلین کارټکس ته ځي ګوره وختي چې اپینفرین او نر اپینفرین چې هغه میډولا سوه دا د اډلین کارټکس دی کوم چې د باندې ریجن و ما چې د باندې خوا نو هغه چې ورشي هغه بیا سیستم کې سیکریټي کې نو هغه ته چې ورشي هغه بیا سیستم کې کورټي کوسټراید تولید کی یا منرلو کورټي کوایډز په نامه باندې یا دا دواړه اسټراید دي چې د پیدا وخت د اسټراید هورمون هم کېږي پر دې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده نو دوی دا دوه هورمون تولید کوي نو دا دوه هورمون بیا څه کار کوي د دې فنکشن به چې دا کوم منرلو کورټیز کوایډز چې دي نو دوی یعنی ری ټینشن اف سوډیم
H2O and kidney. نو دې سیستم کې د کوم منرالو کورټیکوسټروایډز ورته وایي یا کورټیکوایډز ورته وایي، نو دې سیستم کې سوډیم ابزورب کوي، یعنی سوډیم لیول زیاتي، یعنی هلته کوم چې پښتورګي کې زموږ د مالګې لیول یې یا د کیلشیم لیول یې، نو دی هغه جذبوي او اوبه جذبوي. دا زموږ د جسم کوم اوبه چې دي دا جذبوي، او دې سیستم کې نو کله چې دی اوبه جذبوي، نو په دې حالت کې زموږ د جسم ښه انکریز بلډ ولیم زیات شي. نو زموږ د جسم کوم بلډ ولیم زیات شي، زموږ کوم د وینې ولیم چې دی هغه زیات شي، نو په دې حالت کې بیا زموږ د فشار هم لوړ شي. نو د دې مطلب دا دی دا کوم چې منرالو کورټیکوایډز چې دي دا چې دی زموږ فشار نارمل ساتي. نو لازمن چې دی سوډیم ابزوربوي، نو هغه خو مالګه ده هغه فشار لوړوي، نو دی هغه مالګه جذبوي، اوبه جذبوي چې د وینې ولیم زیات شي، چې هلته فشار دی په پورته کې، یعنې چې کله زموږ د جسم فشار ښکته وي نو دی پورته کېږي، دا لوړېدل کار د ده دی، دا د لونګ ټرم دپاره دی. صحیح ده. نو کله چې زموږ د جسم کې زیات وخت فشار ښکته وي، نو دی څه چمه کوي هغه فشار لوړ کړي، هغه زموږ د جسم کوم فشار چې دی د وینې فشار چې دی هغه دی لوړ کړي، یعنې زموږ د جسم بلډ پریشر چې دی هغه هم دی لوړ کړي. زه اوس ګورو ګلایکوکورټیکوایډز باندې ما ویډیو وختي هم جوړه کړې ده، خو لیکن بیا هم په دې باندې هم سر د خلاصوم. دا سیستم کې پروټین اینډ فیټ بریک ډاون کې ګلوکوز، نو دې سیستم کې د پروټین چې دی دا مات کې په پروټین یا فیټس کوم چې دی یا زموږ د جسم غوړ مالیکولونه چې دی هغه دی مات کې په ګلوکوز باندې، نو هغه دی په شوګر باندې مات کړي. نو د دې پروسس یعنی دغه ته څه وایي کېږي ګلایکو نیوجینیسیس وایي کېږي، یعنی چې کوم هغه مطلب شوګر چې د بل شي څخه جوړ شوی، د ګلوکوز څخه نه جوړ شوی، د بل سورس یعنی د بل یو داسې شي څخه جوړ شوی چې لکه پروټین یا فیټس، هغه ته ګلایکو جینیسیس وایي کېږي. نو دې سیستم کې نو لونګ ټرم چې د دې مطلب دا دی اوس ګوره چې ته زیات وخت څخه غمګین نه فشار کوې، فشار دې اخیستی پر ځان باندې یو دغه، نو دې هلته سیستم کې باره بې معنه بې ضرورته پروټین او فیټس چې دی هغه بریک ډاون کوي. نو دا که دی د شارټ ټرم دپاره خو ښه وي، ولې هلته انرژي ضرورت وي، د لونګ ټرم دپاره بیا سیستم کې دی ته دا بیا خطرناک وي. نو په هغه علامات کې بیا موږ ته څه شی پېښ شي، انکریز بلډ شوګر، موږ د شوګر مریض شو، ولې خو هلته جسم خپل شوګر هم جوړوي، دلته چې دی د فیټس هم شوګر روان دی، یعنې هلته پنکریاس چې دی هغه اضافه کار شروع کړي، کوم انسولین چې دی هغه اضافه دغه جوړوي، نو دا بیا داسې د مریض شي هغه شوګر شي. نو ولې په دې شوګر سره چې د جسم کې د فیټس هم روان دي، د شوګر څخه روان دي، د پروټین هم شوګر روان دي، او کوم چې ګلوکوز دی یا پنکریاس دی هغه خپل هم جوړي، نو دا مریض یا شوګر شي. په دې یعنی پرشر سپریشنس اف ایمونیټي، یعنی د دې مطلب دا دی چې دا کوم چې د لونګ ټرم سټرس اخلي، په دې کې بیا د جسم کوم ایمونیټي چې دی یعنی د جسم کوم حکومت چې دی هغه هلته کمزوری شي، کم شي، یعنی هغه ته سم پروسس نه رسېږي، نو هغه کمزوری شي. نو په دې وجه لونګ ټرم سړی ډېر خطرناک دی چې کوم سټرس جسم باندې پرخ راتلل دغه راتلل هغه ډېر د دې سره تعلقات لري. او د دې جملې خلاصې دا دی چې په شارټ ټرم کې چې دی هغه اپینفرین راوځي، او په لونګ ټرم کې چې دی هغه کورټیکوسټروایډ راوځي او ميلانوکورټیکوسټروایډ راوځي، یعنې دا سټروایډ هورمون راوځي، او هغه چې دی تاواني دی لونګ ټرم، شارټ ټرم هم تاواني دی. نو د دې لپاره بیا په مخکې سره د خلاصوم چې نور دی مزید نور دی څه تعلقات پر دې باندې لري، اپینفرین څه شي، دا نور څه شي، په دې کې به کټک والا مینز دپاره دا ټوله ویډیوز چې ده ما کټک والا مینز دپاره جوړه کړې ده، صحیح ده. او نور کوم مشکلات هغه 2-3 واره وګورئ، دا دونه خاص مشکلات نشته، زه دا تصویران درته ښکاره کوم، هر شی په دې کې زه واضح درته معلوموم. نور مو د خدای په امان.